داسې به د خپله معاشره کې نظر واچوئ، وګورئ چاته به تکلیف وي، روجه ده د چا به د روجه ماتي وس نه کېږي، د چا به د پېشمني وس نه کېږي. داسې خلک به وي چې هغوی به خپلو بچو له د دې اختر دپاره جامې نه اغوستي، پیزار به یې نه اغوستي. ای زه وایم الله دې یو پلارم خپل بچي ته دومره ملامته مه راولي چې دا بچی ورته وایي بابا جانه ماله جامې والا، ماله پیزار والا، او دې جیب ته وګوري او جیب ورله اجازت نه ورکوي. دا ډېر سخت وخت دی، د یو بل اوښکې وچول زده کوئ. انشاءالله رب العالمین به د رحم فیصلې رالیږي. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په لار روان دی، ځنګل کې ابۍ ماشومان را جمع کړي دي، وږي دي، نهر دي، هسې دیګی په اور باندې ایښی دی. ابۍ جاړي او شکایت کوي چې حضرت عمر زمونږ د حال نه ځان نه خبروي، د عمر به ګریواني زما به لاسي. حضرت عمر ورغی ورته په ژړا شو، وایي ابۍ حضرت عمر ته ستا د دردونو تکلیفونو څه پته ده؟ ابۍ ورته وایي چې هغه ځان نه خبروي او هغه ته پته نشته، بیا مشري څه شي لکوي چې موږ باندې دومره سختې تېرېږي. که نن ته په بنګلو کې ناستې او قسمه قسمه طعامونه درته پراته دي، نو دومره یاد ساته محمد رسول الله سرور کائنات وایي چې ته کامل مسلمان نشي کېدی من جنبه کبدا جائعا، چې ستا په ګاونډ کې ګاونډي نهر وده شه. اپنے لیے جیتے ہو اوروں کے لیے جینا سیکھ، پھولوں پہ چلنے والے ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھ. ځان دپاره خو هر سړی پوهېږي که نه. حضرت عمر را منډې کړلې او بوجۍ ډکه کړله د بیت المال نه، او د خوراک څښاک سامان یې پکې واچو. حضرت اسلم صحابي دی، وایي ما ته وایي دا بوجۍ را په شا کا، وایي ما ورته وایي امیر المؤمنین دا بوجۍ به زه ویسم. وایي ما ته داسې په غصه باندې وکتل چې په ورځ د حشر به زما بوج ویسې، زما بوج به ویسې. وایي ما ورته وایي چې نشم وړی، وایي بوجۍ راته په شا کړې ده، روان دی. فاروق اعظم امیر المؤمنین هغوی له اور بل که، هلته دیګی تیار که، هغوی له خوراک تیار کو، ماشومانو ته یې راواچولو. هغه ماشومان وږي وو که نه، هغوی هغه تالي ته راټول شو، په زوره زوره لګیا دي او هغه خوراک کوي. حضرت عمر امیر المؤمنین فاروق اعظم یو څو قدمه شاته شو، د هغه ماشومانو تماشې کولې او ژړل یې. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تپوس کو امیر المؤمنین اوس خو ماشومان ماړه شو، تا د دوی حاجت روايي وکړه کنه، ولې جاړې ولې دومره غمجنې؟ فاروق اعظم امیر المؤمنین وایي ما ځکه وجړل چې ما الله ته سوال کړی چې الله تر هغې پورې ملک الموت ما لېږه چې ما د دې ماشومانو په دې چهره باندې خندا نه یې راوستي. دغې نه بعد به د رحم فیصلے راسی. دستار کے ہر تار میں تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلائی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل وہی ہے. اے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. مسلمانہ تابد ابو بکر صدیق دا صداقت ترجمانی کا ولا، مسلمانا تابد حضرت عمر دا عدالت ترجمانی کولا، تابد حضرت عثمان دا سخاوت ترجمانی کولا، تابد حضرت علی دا شجاعت ترجمانی کولا، تابد بلال حبشی دا عشق ترجمانی کولا. اے خورے و اے مورے تابد بی بی فاطمہ دا حیا دا صادر ترجمانی کولا. اخیری خبر در تکام ما سره ټیم ختم شو. نوجوانان په نظر راځي ماشاءالله، بنګ ته ډېر شکایتونه ملاویږي.